سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او خوندورې ویډیو ته. دا ویډیو خاص تاسو لپاره چمتو شوې ده، حتما یې در سره وګورئ او د نجیبه پیز رنډۍ د کمپلې ویډیو څخه ځانونه خبر کړئ. نجیبه پیز وایي خاوند یې د کوروالي په لومړۍ دقیقو کې جنسي غړی سست شي. دا حالات نه یوازې د ده لپاره تکلیف دی بلکې د ښځې پر احساساتو او غوښتنو هم بد اغیز کوي. هغې بېګا په ښکاره ډول له خاوند څخه وغوښتل چې دې ستونزې ته جدي پام وکړي او درملنه یې وکړي، ځکه چې د ښځې طبیعت غوښتنې له پامه غورځول د کورنۍ په عاطفي فضا کې یخوالی راولي. هغه وایي دا ستونزه دومره پر هغې سخته ده چې هره شپه یې په لاندې کوس ویده کېدل ناشوني شوي دي. د ښځې بدن د جنسي غبرګونونو غوښتنه کوي او کله چې دا غوښتنه نیمګړې پاتې شي نو بېخوبي، ستړیا او رواني فشار رامنځته کوي. د ښځې خبره دا ده چې خاوند باید درک وکړي چې د کوروالي د نیمګړتیا بار یوازې پر ښځه نه بلکې پر دواړو اغیز کوي. په طبي لحاظ د دې ستونزې تر شا ډېر لاملونه کیدای شي چې موجود وي، لکه ستړیا، رواني فشار، د وینې کم جریان یا د جنسي هورمونونو کموالی. ډېری وختونه په ساده طبي مشوره، مناسب درمل یا د ژوند د طرز بدلون په مرسته دا ستونزه ژر حل کیدای شي. له همدې امله د هغې ټینګار پر دې دی چې خاوند یې باید بې له ځنډه ډاکټر ته ورشي. له بلې خوا هغه وایي د هغې صبر نور ختم شوی دی. ښځې ته دا مهمه ده چې د واده اړیکه په دواړو خواو کې د پوره رضایت او خوند پر بنسټ جوړه شي. خو خاوند یې د دې ستونزې حل ته پام ونه کړي، ښایي د هغې په زړه کې د ناهیلۍ احساس نور هم زیات شي او دا د کورنۍ د ګډ ژوند راتلونکی له خطر سره مخ کړي. په پای کې ښځه خپل درد په دې ټکو راټولوي: زه له خاوند څخه غوښتنه کوم چې دا موضوع بې پروایي ونه ګڼي. زما غوښتنې هم طبیعي دي. زه هم حق لرم چې په کوروالي کې خوند واخلم او د بشپړې اړیکې تجربه وکړم. که دا هغه ستونزه جدي ونه نیسي نو نه به زه ارامه شم او نه به زموږ ګډ ژوند خوږ پاتې شي.